الله رب ذوالجلال دی علماء و طالبانو ته خبر وکړه زه طالبانو علماء و تبلیغیانو تاسو به زما د دین کار کوئ زما دی په خپل جلال قسم وي زما دی په خپل خدای قسم وي د ټول کائنات نه وزه تاسو ته ښکلی رزق درکو تاسو په خپلو بچو علم نه کوئ خوري بسو او چې مولانو پسې خبرو شروع کړئ یا خدا مولان نه مړېږي دومره ډوډۍ خوري دورنگی چوڑ جا یا کرنگ ہو جا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا یادا اوایا چې مولانو سره ډوډۍ نشته ځکه زه به خپل بچي علم نه کوم او یادا اوایا چې مولان په ډوډۍ مړه دي داسې مولا به تاسو نه لیدلی چې هغه به د لوږې مړي داسې مولا به تاسو لیدلی چې هغه به ډېره ډوډۍ خوړلې مړ به چې د چا 2 لکه روپۍ تنخوا وه ما په دې خپلو سترګو لیدی په اسلام آباد کې د سړو ډوډو ځان ته هار اچولی و اعلان لگاو چغې والے بوکې مر گئے کھا گئے کتے د لوږې مړه شو سپو وخوړو زه په خپله د کالج نه راوتی سړی یم 5-6 کاله ما پروفیسري کړې په کالج کې ما دننه کالج والا کتلی چې د چا 2 لکه روپۍ تنخوا وه زه په دې خپلې فقیرۍ مولایې کې هغه د کالج پروفیسري نه ورکوم ما ریزاین ورکړی دی د هغې نه ما ته مینتونه شي بچو ستاسو انتخاب الله رب ذوالجلال په عالم ازل کې کړو کو تاسو د خپل انتخاب په خاورو سره ملاو کو تاسو علم کو بیا خو پری خود حفظ کو بیا خو پری خود د دې معنا دا ده چې تاسو د الله د جانب نه قیمتي عطیه د خاورو ته ورزوله د دې وجه نه کتابونه ذکر کوي چې بیا د حافظ قرآن او د عالم قرآن د سزا سره هغه سزا د تورم د قیامت په ورځ به الله رب ذوالجلال جهنم ور په چا باندې لومبي شروع کوي دا به په هغه عالم شروع کوي چې چا علم کړی دی او بیا علم نه خورو را به وست شي عالم تاسو کړی دی دی به الله ما علم کړو بیا مې خلکو ته علم خورو الله به نه کذبت دروغ وایي دا د دې لپاره علم کړو چې د خلکو د فیسبوک په پاڼو تراشي د خلکو دو خبرو مرکز ته جوړ شي خلک تاسو سره صرفیان وباسي خلک پتا پسې خوشحاليږي تا ته شتم پړ کې دا راځي چې زما سره د خلک صرفي وباسي زه د غټ مناظر جوړ شم زه د غټ مفتی جوړ شم زه د غټ لیډر جوړ شم وقد قیل لك دا خبره تا ته په دنیا کې ولې شو وه ته مفتی صاحب ته قاضي صاحب ته غټ مناظر صاحب وي واچوئ دا سړی پړ مخې جهنم دا به د هغې عالم حال وي چې کوم عالم په خپل علم باندې عمل نه کوي کوم عالم په خپل علم باندې د الله د دین خدمت نه کوي د خپل نوم دپاره کوي دا به د دغې عالم سزا وي مونږ دس به دعا یو چې الله ستاسو په بچو کې داسې یو مقام ته ستاسو بچي ورسوي چې سبا ستاسو دپاره د عزت وړ وي عزیزانو محترمو کومو بچو چې دلته کې د قرآن مجید ناظره باندې حفظ باندې سبق وي کائنات کې د دوی نه غوره څوک په کائنات کې نشته بشرطې چې دا خلک دا علما حافظان د خپل ځان بے قدری ونه کړي کله دوی د خپل ځان بے قدری وکړه بیا د الله رب ذوالجلال بے نیازۍ ته ګوره الله رب ذوالجلال په کائنات کې د اچا سره شخصي دوستانه نشته دا څوک نه وایي چې زه د غټ مولا زوی یم زه د غټ پیر صاحب زوی یم زه د یو غټ مناظر صاحب زوی یم دا ونه وایي الله رب ذوالجلال باندې ځان قبول کړي الله رب ذوالجلال سره خپل تعلق جوړ کړي شب بیداره کی مردان کی یو طالب علم دی ناغه په پدی خبر کېدو چې ما ته څوک استاد جوړ تاسو سمورو ته استاد جوړ موږ ته مولوی صاحب وایو هغه په دې استاد جی باندې قاریدو نه هغه چې بکله د جمعات نه وتون سر به داسې پکا گاړه ولیو او دا کپونو والا لستونه به کړیو یو چمیار کا کاله لړ
بابا مال دا پیزار پالش کا هغه پالش کوم دی وې زماله کې تعدید غزر وکا هغه پالش کوم دا کار کوم یا پالش کوم دی وې مال کې تعدید هغه استاد پالش کوم دی دی و ته پتا کوی د سن پالش کوم خدا راته و دا استاد دې ما ته ولي وي ما خو ګیره وړه دا پېښنی ګیره مې کړلا تاسو کې بسوک پکې نخري کې سوګي دا چل کوي سوک پکې دا چل کوي سوک پکې دلته زونډې پری دي یو دور به بیا راشي ان شاء الله بیا به تاسو د مونږ اوس پرې دی اوس په اکسلیټر ټیټ کوي بیا به تاسو د مونږ وایو بیا به مونږ دغه لاسونو ته مو وایو چې ته چاړه په کم ځای کې دی یو دور به راځي ان شاء الله مخکې راغلی خو زمونږ نه تپوس نه وکړی مونږ نه تپوس کړی ما نه تپوس کړی ما ته ډاکټران خو که پلانې ډاکټر ونیسه چوکې ځوړن که ما ته انجینیر خو ما ته پروفیسر خو ما ته دکاندار خو ما ته خان خو چې دا څو پکې ځوړن که چې دا نور ټیکېږي که نه ټیکېږي ما ته تا دا استاد جوړي وي هغه سړی غلطي رانه وشوه اوس نه یم پوهېدلی ساري درته وایم هغه وایي نه ما ته به دا اوس وایي هغه بابا صاحب بصیرت و یو چمیار کاکا یو سړی لاړو ولی بزرګ چې ورته وکتل داسې وی بابا دا سیز دې په کوم ځای کې مونتی دی دا ولایت دې په کوم ځای کې مونتی دی هغه دې بچی ما خو دلته مونتی دی وی څنګه دې دلته مونتی دی زه چې هر سهار راځم خلکو له پیزار پالش کوم په دې نیت راځم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت پیزار ښکلی شي چې دا په ښکلي ښکارېږي نو ما ته خدای ولایت دلته راکړی څوک چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت ته دعا کوي دی به الله په ابدالو کې حسابوي نو هغه چمیار کاکا ورته ویو بچیا غلطي رانه وشوه مړه معاف مې کړه وایي نه ما ته به دا وایي وایي بچیه کو ته خپل شکل هر څومره جوړ کړې خو ستا په دې تندي کې وظیفه ښکاري ته چې کومه ډوډۍ خوري دا په دې تندي کې ښکاري نو دا په دې تندو باندې ښکارېږي